الرحیم. قدرمنو یوري ګاګارن هغه لومړی انسان چې په 1961 کال کې فضا ته تللی و. د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې چې کله افغانستان ته په سفر راغی په خپلې وینا کې ویل هغه وخت لرې نه دی چې یو افغان به فضا ته ولاړ شي. دوستانو همدا و چې د پخواني شوروي اتحاد د یوې فضایي ماموریت په ازموینه کې یو افغان چې په 400 کسانو کې دې ماموریت ته بریالی شو او په 1988 کال فضا ته ولاړ. دا ملي اتل عبدالاحد مومند و چې 15 کاله وړاندې د فضا په تاریخ کې لومړی مسلمان و چې له ځان سره یې قرآن کریم فضا ته وړی و. قدرمنو عبدالاحد مومند څوک و، څنګه له افغانستانه فضا ته ولاړ او څنګه پښتو رسمي 4مه ژبه شوه چې پر فضا کې پرې خبرې وشوې. راځئ چې په دې ویډیو کې په اړه د پوهېدو کوښښ وکړو. نو په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو عبدالاحد مومند د 2020 کال په یوه انټرویو کې ویل کله چې یوري ګاګارن فضا ته په لومړي ځل سفر کوو زه وړوکی ماشوم وم او په خپل کلي کې وم. د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې کله چې یوري ګاګارن افغانستان ته راغی او په خپله وینا کې ویل هغه وخت لرې نه دی چې له افغانستان څخه به یو افغان فضا ته ولاړ شي. که چا له ما څخه په هغه وخت کې دا پوښتنه کړې وی چې ته به هغه اولین افغان یې چې فضا ته به ولاړ شي، ما به هیڅ باور نه کولو ځکه چې په هغه وخت کې دغه امکانات مو نه لرل او دا یوه ناممکنه خبره وه. کله ما نه په هغه وخت کې پوښتنه کړې وه چې ته اولین څوک یې افغان چې کیهان ته به ولاړ سې، ما به باور نه کولی ځکه چې هغه وخت دغه امکانات هم موږ نه درلودل او دا یوه ناممکنه خبره وه. قدرمنو عبدالاحد مومند په 1959 کال د افغانستان په غزني ولایت کې زیږېدلی. مومند له خپلو لومړنیو زده کړو وروسته په 1960 کال په 19 کلنۍ کې د کابل پولی تخنیک انسټیټیوټ پیل کړ او یو کال وروسته مخکې له دې چې په 1988 کال کې په فوز کې شامل شي فارغ شو. بیا د پیلوټانو د روزنې لپاره پخواني شوروي اتحاد ته ولاړ او هلته یې په 1980 کال کې افغانستان ته له راستنېدو نه مخکې د کراسنادر د هوایي ځواک په عالي لیسه او د کیف د هوایي ځواک د انجینرۍ په لیسې کې زده کړې وکړې. یو ځل بیا په 1940 کال کې شوروي اتحاد ته ولاړ او د ګاګارن هوایي ځواک په اکیډمۍ کې روزنه وکړه چې بالاخره په 1980 کال کې له فراغت سره سم د پخواني شوروي اتحاد د انټرکاسمس پروژې د ماموریت لپاره کاسمونټ یعنی فضانورډ وټاکل شو او د کمانډر ولادمیر لاخوف او د الوتنې انجینیر ویلری پولیاکوف سره د سویوز TM3 فضایي بیړۍ په واسطه په 1988 کال د اګست په 9 د 4 بجو او 23 دقیقو په وخت له قزاقستان څخه جګ شول او د پخواني شوروي اتحاد میر فضایي سټیشن ته ورسېدل. میر فضایي سټیشن د انسانانو لخوا لومړی په فضا کې جوړ شوی تمځای و چې پخواني شوروي اتحاد په 1980 کال کې جوړ کړی و او دا هغه فضایي سټیشن و چې د فضا په تاریخ کې لوی بدلون راوستی و. عبدالاحد مومند چې کله له ملګرو سره میر فضایي سټیشن ته ورسېد په دغه وخت کې د میر فضایي هډې 2 کاله کېدل چې د ځمکې په مدار کې تاوېده. قدرمنو د ټول افغانستان لپاره دا د افتخار خبره ده چې 15 کاله وړاندې یو افغان اتل په فضا کې د افغانستان نماینده څرګند شو او هلته یې 9 ورځې تېرې کړې. مومند د خپلو ملګرو ترڅنګ په میر فضایي سټیشن کې د 9 ورځو په تېرولو سره د افغانستان د کانونو، اوبو او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره عکاسي وکړه او طبي او بیولوژیکي تجربې ترسره کړې. دوستانو عبدالاحد مومند د افغان حکومت په غوښتنه په فضا کې د قرآن کریم تلاوت هم ثبت کړ چې پښې د یو بل ملګري لخوا نیول شوې وي ترڅو د جاذبې قوې په نشتون پر خپل ځای ولاړ اوسي. د دې ترڅنګ مومند له فضا څخه د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب او خپلې مور چې د زوی په اړه اندېښمنه وه خبرې وکړې. باید تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دښتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري. ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره
سر ته ورسوو او آماده یو چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راکړي کولی شو هغه سر ته ورسوو. تشکر. چې په دې سره پښتو د فضا په تاریخ کې څلورمه رسمي ژبه وپېژندل شوه چې په فضا کې پرې خبرې وشوې. دوستانو دا هر څه پر ځمکه په هیواد کې د ملي راډیو ټلویزیون لخوا په ژوندۍ بڼه ننداره کېدل. د سپتمبر په 9 عبدالاحد مومند چې له فضا څخه ځمکې ته راغی په هیواد کې د ملي اتل په نوم وپېژندل شو او په کابل کې له تاوده هرکلي سره مخ شو او د ټول افغانستان لپاره یو پیژندل شوی کس شو. 3 کاله وروسته په هیواد کې کورنیو جګړو مومند اړ کړو چې هیواد پرېږدي او جرمني ته مهاجر شو. اوس مهال هلته د یو چاپ په شرکت کې د یو محاسب په توګه دنده ترسره کوي او نږدې 32 کاله د ژوند شپې او ورځې هلته تیروي.